رحمت الله نوروز چې په هر ځای کې مشکل دی دا ورته حل لارې جوړوي. دا زما تعریف دی. یو وخت کې په نړۍ کې آنلاین دعوتګران نو زه اسلامي دعوت مې کو. چې کله افغانستان ته رالم دلته دعوتګران نو اسلامي دعوت مې شروع کو. افغانستان کې غربت عظیم کچه باندې و ځکه چې جنګونه و خیر بنسټ هم جوړ کو. دعوتي نهاد هم جوړ کو. اوس افغانستان ته او اسلامي نړۍ ته ټیکنالوژي ضرورت دی او رحمت الله نوروز په ټیکنالوژي کې کار کوي. اوس مې ټیکنالوژي کې 4 پلیټفارمونه مختلف جوړ کړي دي او ډیر زیات کار هم پې کړی او ډیر غټ انویسټمنټ هم کړی. په $1,000,000 انویسټمنټ پې شوی. 15 کاله وروسته ریپ چیرته ګورې؟ 15 کاله وروسته ریپ هغه ځای ګورم چې فیسبوک به دا خبره زما ولیکي. فیسبوک به په ریپ کې اعلانات کوي چې خلک فیسبوک استفاده کوي. انشاءالله تک پوره کوم الله دې وکړي انشاءالله چې مسلمانه نړۍ کې بیا په افغانستان خصوصا رحمت الله یعنی زما هدف دا دی که دا کارونه په نور نړۍ کې شوي وای کېدای شي هغوی خلکو میډیا کې ظاهر کړی وای خو موږ ته د ټیکنالوژي په ارزښت پورې موږ نه پوه شي.